السلام علیکم جوړ بخیر ما ته راکې ما ته راکې نه واخله ځه نو دا دومره وږی دی چې ما ته هم نه راکې عجیز سړی مه شي دلته ګورې بوټان هغه وګوره اوسه پورې د بوټان نشته بس رب دې اسانه کړي راشي تاسو ته زه یو شی ښیم که نه دغه تاسو څه کوئ سوځوئ یې دا سوځوئ دا د دې ژمي لپاره دې واوره کې فقط د بخارۍ د سون توکي دي او د دې کوټه درته وښیم راشه دې خوا ته راشه دا د دې ژمي لپاره د دې هغه ده خونه ده چې دې په ژمي کې دغه ماشومان دې ځانونه ګرم کړي دې ته ورته موږ په زرګونه کورنۍ په خپل هیواد کې لرو نو ستاسو په دغه $100 مرسته موږ کوی شو د یوې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړو نو همدا اوس مرسته وکړئ او د یوې کورنۍ ژوند وژغورئ